د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ د وخت مو بخیر په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن چهارشنبه د لړم یا د عقرب د میاشتې 18 د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 20 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړې د تازه سیر احمد سیر وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ځوانانو ښوونیز مرکز له زده کړیز بهیر څخه لیدنه وکړه. بلخ کې د 19 میلیونو افغانۍ په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. جوزجان کې د 40 میلیونو افغانۍ په لګښت د یو سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې. او هیڅ ډول وسله نشي کولی اوکراین وژغوري. اوس هم بشپړه خبرونه. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ځوانانو ښوونیز مرکز له زده کړیز بهیر څخه لیدنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ رئیس الحاج مولوي ګل محمد الیاس په داسې حال کې چې د ځوانانو چارو امیر قاری داد محمد منصور مالو د یاد ریاست د ځوانانو ښوونیز مرکز له زده کړیز بهیر څخه لیدنه ترسره کړه. ښاغلي الیاس په دې کتنه کې د ځوانانو له زده کړیز بهیر څارنې ترڅنګ دغه مرکز ته ستونزې واورېدې او د حل لپاره امکاناتو ته په کتو ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د ځوانانو په ښوونیز مرکز کې په لسګونه تنه ځوانان د کمپیوټر او انګلیسي برخو کې په زده کړو بوخت دي. بلخ کې د 19 میلیون افغانۍ په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. بلخ ولایت په مرکز 15 څلورمه او 9مه ناحیه کې د 19 میلیون افغانۍ په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې دي. د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري برخې رئیس محمد جاوید مایار رسنۍ ته ویلي چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ 15مه ناحیه کې د 1 کیلومتر سړک جغل اچونه، 4مه ناحیه کې 2000 متره پیاده رو او 9مه ناحیه کې د 13 او 14 سړک د جغل اچونې چارې پیل شوې دي. مایار زیاته کړه چې یادې پروژې به د 3 میاشتې په جریان کې بشپړې شي. د یادونې وړ چې دغه ولایت 600 تنو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. جوزجان ولایت کې د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې. جوزجان ولایت ځایي مسؤلینو په دغه ولایت کې د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سوداګریز مارکیټ د چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د دولتي شرکتونو عمومي رئیس مولا عبدالرازق غلام الله رسنۍ ته وویل چې دغه ولایت مرکز شبرغان ښار کې د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد سوداګریز مارکیټ د 15 هټیو، تیلو پمپ، د موټر مینځلو او د لوړ تاش لرونکي ترازو د نصبولو چارې هم پکې شامل دي چې پکې به د سیمې 50 کسان ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. ورته مهال د یاد ولایت اوسیدونکو دغه پروژې ګټورې بللې دي او له دولت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه کړې ده. او هیڅ ډول وسلې نشي کولی اوکراین وژغوري. په ملګرو ملتونو کې روسي دایمي استازی ویسلی ویلي چې
چې د لویدیځ له لوري کیف ته ورکړل شوې هیڅ وسله نشي کولی اوکراین د جګړې په ډګر کې له ماتې سره وژغوري. نوموړي دغه راز ویلي چې مسکو به هرومرو په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کوي. ویسلي زیاته کړه چې د واشنګټن وروستۍ پریکړه چې له مخې کیف کولی شي له پرمختللو وسلو څخه په استفادې روسیه کې اهداف په نښه کړي. بایډن ته د هغه د واک د کم وخت له امله نه بلکې اروپا او ځینې نور هیوادونو ته په زیان تمامېږي. ځینو نړیوالو رسنیو تازه خبر ورکړی چې ګواکې بایډن اداره به د خپل واک په وروستیو شپو ورځو کې اوکراین ته روسیه کې دننه د بریدونو لپاره د لوړ هدف ویشتونکو وسلو د کارولو اجازه ورکړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړي لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.